افغان حکومت جو थी वो रिलक्टेंट थी कि د پاکستان د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو په افغانستان او پاکستان کې توند غبرګونونه راپارولي او د پاکستان پوستۍ د ملامتۍ ګوته نیولې ده. इसका हल निकालें, इसका हल. دغه خبرې چې پاکستان لوی درسیس کې دا د پر خپل غټي دي، دا د تر کاتو قامت غټي دي، دا د پاکستان تر امکاناتو غټي دي. لیکن ایک بات بالکل پیشیدہ ہے کہ کسی فوجی آپریشن کی نہ حمایت کریں گے، نہ سپورٹ کریں گے، نہ مانیں گے. عزیز صاحب اس وقت د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یوه مرکه کې ویلي که د نظام استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو نو افغانستان کې هم د TTP پر ضد عملیات کیدای شي. دغه څرګندونو ته په کور دننه پاکستان کې عامو خلکو او سیاسي ګوندونو سخت غبرګون ښودلی دی. په پاکستان کې د جمعیت اسلام ګوند غړي په ټلویزیوني مرکه کې پاکستاني لوري ته ګوته نیولې او ویلي پاکستان د ټولو کړنو مسؤلیت په خپله غاړه دی. बहुत ज़्यादा जो है ना कोताहियाँ हुई हैं. ये افغانستان से दहशतगर्दी دا څنګه ترهګری ده چې له افغانستان څخه د واخان له لارې چین ته نه ځي، ایران، قزاقستان، تاجکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته نه ځي، فقط دلته راځي. که هندوستان ملاتړ کوي نو پخوا د هغوی هلته 14 قونسلګرۍ وې، اوس یوه هم نشته. راځي په خپل ګریوان کې وګورو چې مسؤل موږ خپله یو. मुदाखलत कर रही हैं. पहले तो इंडिया अफगानिस्तान में उनकी 16 कौंसल खाने थे, बॉर्डर बंद नहीं था. खुदा की कसम अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन का सोचा तो په ورته مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي هم په پاکستانی وزیر نیوکې کړي او ویلي دي موږ هیڅ ډول عملیاتو ته اجازه نه ورکوو او نه یې ملاتړ کوو. لیکن ایک بات بالکل پیشیدہ ہے کہ هر څوک چې د عملیاتو خبرې کوي موږ یې نه ملاتړ کوو او نه ورته اجازه ورکوو چې عملیات ترسره کړي. 50 کاله مخکې موږ ښه اقتصاد او امنیت درلود، خو اوس نشته. دا ټول د ناسمې حکومتولۍ له امله. वो खुशहाली दे हमारे जो थोड़ा बहुत रोजगार होता था वो रोजगार भी खत्म कर दिया. د اسلامي امارات مرکزی ویاند او دفاع وزارت د پاکستانی وزیر دغه څرګندونې په سختو ټکو غندلي او ویلي که هر څوک په هره بهانه او عنوان زموږ پر حریم تجاوز وکړي د عواقبو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت په ډاګه کوي که هر څوک په هره بهانه او عنوان زموږ پر حریم تجاوز وکړي د عواقبو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. د افغانستان اسلامي امارت اصولي دریځ دا دی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر وړاندې وکارول شي. موږ هیڅ چاته تاوان نه رسوو. څوک افغان سیاسي شنونکو د پاکستان دفاع وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې وویل ګڼ زبرځواکو هیوادونو په افغانستان کې ماتې خوړلې. دوی زیاتوي د پاکستان په خلاف د افغانانو حوصله تمامه شوي او که پاکستان د افغانستان پر حریم تجاوز وکړي نو بدې پایلې به ولري. پاکستان ځان ته ودی نه بلای، پاکستان لپاره په خیر نه بولم. دا خبرې دا مطلق پارونکي خبرې دي. دا مایز د دې لپاره دي چې د دوه هیوادونو اړیکې خراب کړي. دا د دې لپاره چې زموږ اقتصاد ته تاوان ورسي. دا د دې لپاره چې پاکستان خپل اقتصاد ته تاوان ورسي. دا ماشي تور لاسونه دي چې پاکستان یې موږ پاکستان یې د انګریز پوښتنه وکړي، پاکستان یې د روس پوښتنه وکړي، پاکستان د امریکا پوښتنه وکړي، بیا دې دا خبرې کوي. دغه خبرې چې پاکستان لوی درسیس کې دا د پر خپل غټي دي، دا د تر کاتو قامت غټي دي، دا د پاکستان تر امکاناتو غټي دي. یو ډول یې شي دی وای دا اتوم دی. اتومیږي موږ دې نه په اتوم بیریږو نه په غیر اتوم بیریږو. دلته تر تا غټه اتومونه والا راغله چې د بمانو مور او پلار یې راوړي وه، هغو ناکامه شوله. د شپې تښتېده، څوک د ورځې تښتېده. پاکستان ته په دغه حالت کې د پاکستان داخلي سیاست ثبات د لاسه ورکړی. سیاسون خپل منځ کې ثبات نه لري، سیاسون خپل منځ کې اتحاد اتفاق نه لري. موږ وینو چې د پاکستان د اوسني حکومت نه حتی ډېری قوي سیاستمداران ناراض دي او دوی ځکه ضعف لري او پاکستان اوسنی حکومت غواړي د خپل ضعف په افغانانو باندې واچوي او خپل ځان د خپل ملت لپاره پاک وباسي. مګر هم سیاسون د پاکستان هغوی پوهیږي چې دا ضعف د پاکستان حکومت دی او پاکستان د امنیت په برخه کې ضعیف شوی دی، کنټرول نشي کولی او دوی د دې لپاره دا خبرې کوي چې یعنې پاکستان ملامت دی. پاکستان خپله دغه ضعف باید په پړي په بل چا باندې وانه چوي او دوی خپله د دې لپاره کار وکړي. له دې وړاندې هم پاکستانی پوځ د TTP د شتون په نامه د افغانستان پکتیکا او خوست ولایتونو کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې له امله یې پاکستان د افغان ځواکونو له نظامي غبرګون سره مخ شو.